مزوروا د یار وطن نور می مزوروا د یار وطن یو ځل خورا کړه بی دولت دیدنو نا نور می مزوروا د یار وطن نور می مزوروا د یار وطن نور می مزوروا د یار وطن یو ځل خورا کړه بی دولت دیدنو نا نور می مزوروا د یار وطن نور می مزوروا د یار وطن زور ور خدای په ګوا درکړم زور ور خدای په ګوا درکړم دستا هجران می پسړ ګلو به کوینا نور می مزوروا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ وروغ خوښ او خوشحاله به یاست. دوستانو بیا هم الحمدلله موږ برنامه لرو دوه کسانو ته د خوراکي مواد. البته دا پروګرام کې به دوه پروګرام ولرو. یو پروګرام هغه دی که ستاسو یاد وي همیشه د روح الله جان مور مرسته کوي د رحمت الله د مور سره. خدای جل جلاله دې پر ژوند رزق مال او اولادو باندې برکتونه کښېږدي او الله تعالی دې توفیق ورکړي چې همیشه د خپلو غریب وطنوالو سره کومک وکړي او د الله جل جلاله په فضل باندې همیشنی همکار زموږ پاتې سوی او موږ مختلف قسم د دوی خدمات کړي. الحمدلله چې دغه مرکز کې کوم موږ ولاړ هم د دوی مرسته شته. فی الحال چې کوم مسجد پر غنداو کې شروع دي چې هغه د اودسو ځای و تشنابونو ورته وجره او دیوالو برمو ټول کارونه کېږي هغه الحمدلله د همدغه مور برکت دی او د دوی مالي ملاتړ دی. ورسره نن هم دغه دوه پکیجونه چې دوه کسان ته به انشاءالله العزیز ورکو ورسره د روح الله جان مور د رحمت الله جان مور چې هغه م راغوښتې ده هغوی ته به هم 10,000 افغانۍ نغده کومک ورکوو او دا مرسته به انشاءالله العزیز در دوی په رسوو. راځئ موږ او تاسو په ټولو باندې 3 کارونه یا مرسته وکړو یا هم دغه ویډیوګانې چې کوم موږ ته درو ټول به دوستان لري ټول به قریبان لري هغوی ته یې نشر کړو. کیدای شي هغوی ته داسې یو معتبر ادرس نه وي معلوم چې هغوی د خپل زکات خپله صدقه خپله سرسایه چون چې زکات د الله حق دی د الله جل جلاله مال دی د الله جل جلاله مال تر معتبرو خلکو در بااعتماده کسانو پورې ورسوي هغوی مصرف کړي. موږ الحمدلله د رب په فضل باندې دا زموږ هیڅ کمال نه د رب په فضل باندې له کلونو راهیسې الحمدلله په ډېر د اعتماد په فضا کې د الله په فضل باندې ستاسو کارونه کوو تاسو ته هغه برنامې چې تاسو یې زموږ څخه غواړئ هغه الحمدلله په ډېر متانت باندې نشروو او نشریږي. دا د رب جل جلاله عظیم احسان دی په موږ باندې. همیشه د هدایت او د توفیق دعا غواړو. نو یا هم مرسته وکړئ یا هم دغه ویډیو دغه چینل تر نورو مؤمنانو پورې ورسوئ. که ستاسو په مرسته باندې یا ستاسو په چینل په شیر کولو په سبسکرایب کولو باندې یو کس سره کومک وکړي او هغه دعا وکړي چې یا الله هر چا چې په دې برخه کې کومک کړی دی الله ته هغه ته مغفرت وکړي هغه دنیا او آخرت سم کړي. دا کوچنۍ خبره نه ده. او دریم برخه دعاګانې موږ ته وکړي او زموږ ټوله ادارې ته یې وکړي زموږ ټوله ټیم ته یې وکړي د هدایت دعاګانې د توفیق دعاګانې. دغه 3 کارونه کې به الله جل جلاله ستاسو ټول فامیل او تاسو ټول زموږ سره په دې خیریه کاروان کې شریکان کړي. د ټولو ګډ کور دی د ټولو د خیر ادرس دی د ټولو د سکون ادرس دی. راځئ چې په همدې هر څه کې یو د بل ملا وتړو یو بل سره کومک او مرسته وکړو. یا مرسته وکړئ یا مؤمنان را دعوت کړئ ویډیو واستوئ چینل سبسکرایب کړئ یا هم دعاګانې وکړئ. په دې 3 برخو کې چې هره برخه تاسو وکړئ تاسو کامیاب او ګټونکي یاست. لومړی به موږ دغه کسانو سره انشاءالله خبرې کوو دوی به راغواړو بیا به وروسته د رحمت الله جان د مور سره خبرې کوو برنامه به ختموو. بارک الله فیکم. نور می مزوروا د یار وطن نور می مزوروا د یار وطن. نو دوستانو برنامه ته ښه راغلاست. یو شی به یې دغه استادان سره که ستاسو یاد یو برنامه کې موږ دا وعده کړې وه چې موږ به انشاءالله د اختر څخه د روژې څخه مخکې ستاسو سره کومک کوو. خیر خو روژه هم راله که کوم مؤمنان غواړي د استادانو سره کومک او مرسته وکړي د ټول د مرکز استادان چې دي واقعا غریبان دي مستحق دي او د دې
په 4000 په 15000 په ټوله کال باندې دلته کار کوي د میاشتې. نو ستاسو مرسته چې د دوی سره وشي د داسې یو حیثیت لري چې سړی د الله جل جلاله د دین د خادمه سره کومک کوي. نو انشاءالله که هر چا هر ورور د هر چا غوښتل خپل مرسته دوی سره شریکه کړي نو دا به ستاسو په دې استادانو باندې یو احسان او د دوی سره یو همکاري وي. السلام علیکم. ستړی مه شئ جاړئ. ښه یاست په خیر. ستاسو کور چیرې دی؟ زموږ کور د داخلي سټاف خواته دی. زه د خور سره یم. خونه یې راکړې ده، باره یې دغه کړې ده. د خوریان مې دي، هغه په خپله ګوله خوریان دي. د یو مشر یې ناجوړی دی، ملا یې خوږېږي. د بل ځي ورځي کار یې نه دی پیدا کړی. ما 3 نجونې دي، زه د خور سره یم. یوه خونه یې راکړې ده، دروغ نه وایم، اجره خبر دی. څو اولادونه دي ستا هلته چې درسره دي؟ 3 لوڼې مې دي، زه د خور سره یم. خونه یې راکړې ده. یو بل مسلمان خیر و خیرات کوي راوتي. د نسوارو د مې په بیل ډاکه درلوده، یوې ښځې سل افغانۍ راواستولې، باره مې نسوار په رانیولو. ته نسوار هم کوې؟ کومه دی دبلۍ در سره دی؟ دغه دی، دغه سکېټه دغه سره نسوار دي. سره دي، دا د پوزې نسوار دي؟ څونه دبلۍ دي؟ دا څو درانه شي؟ دا دغه بوتل په 50 افغانۍ یې کوي، د مخه په 40 اوس په 50 دی راباندې. اوس مې هغه ورځې مې ورته ما دا بل په زکات کې راکړی دي، باره په 40 کې او ورور یې ورته ورکړه، اوس په 50 دی ورکوي. بس هر یو د خپلې نشې په فکر کې. باره دغه افغانۍ مې واملاکه لرم. دغه نسوار خو خیر دی چې اوس نور غټه نشه شروع نه کړي. یا نه کومه پرې مې شولې بیرته راستلې وامې قطعه نه په تنګۍ ورته خوارۍ پرېږده مې د خیره. دغه د افغانۍ مې په خطا کې درلوده، مسلمان یې خیرات کړی و، جمعې ورځ وه. نو هغه تا ته خیرات درکړي، تا نسوار په رانیول؟ باره مې یو څه چای وې په رانیولې مې دي. د 50 دروغ نه وایم، د ساعت په 12 ناستم، دغه په بله مې دي. دغه چې دی په 40 افغانۍ دي بوتل رانیولي؟ په روژه کې چې نسوار نه وي درد درځي؟ یا خیر نو د عمل دی نه پاتېږي. اوس یې په 50 کړي دي. باره ما ورته ویل ما زه پرېږدم، مه پرېږدم. باره مې نجونو ویل مور پرېږده. او د دونه ډېر مصرف دی. دغه شانې یم. نو څه وکړم؟ بل د مزدورۍ نه یم، ما کولی، ما به کولی وای، یو دغه کولی وي. اوس نه هلته یم. بس الله یې تا ته ژوند کړي مور. دا ستا حق درته مو رسولی و، یوې مور کومک روغ بچرونه دې الله درکړي، د دغه دې له خدای درکړي، خدای مو اجان کړه، خدای مو لاسونه پر مکه شریفه کښېږده. دغه سترګې مې دي. هغه ورځې کلینیک ته ولاړم، یوه دوا یې راکړې ده، ور اچوه مې دا د خور سره. خوریان مې په خپله عیال اخته دي، یم ناجوړې دي، ملا یې خوږېږي، لور یې ورته ناجوړې ده، خپله نسي دغه کولی. نو چیرې به ما یو بل یې په خیرات کې په زکات کې الله یې تا ته ژوند درکړي. دا ستا حق دعاګانې کوم. سمه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړی مه شې. څنګه یې جانې؟ ښه یاست؟ ستاسو کور چیرې دی؟ موږ کور د بر په غاړه مسلمان یو خونه راکړ په کرې پښ پاتې. په کرې پښ پاتې؟ یو خونه ګر مو دې سره پاتې. څو کسان یاست؟ څو کسان یاست؟ شپږ. نو څلور د یار دي، یو دی دی، یو دی د شپږ نه پاره. هغه څه کار کوي؟ څوک؟ ستا زوی؟ ما یبه هغه بس کال کې سوچي چې دی د خوارې د پښه نه لري. نو کور ته د وړو د شان څوک راوړي؟ او خدای رزق ورکړي، بیا رزق نه پاتېږي، بلا دې واخله. والله خو رزق ورکوي. نو ته کار کوې که بل څوک؟ ما دې پاته کار کوي، من بادام راغلم دغه ورګر شپه خوږېږي. په کور ګر مسلمان دغه چې ګوله ډوډۍ کوي، خدای رزق ورکړي، بیا رزق نه پاتېږي. پیدا دغه مرسته یوې مور مرسته کړې ده؟ رب دې پر دوانې برکت، الله دې په اور وبوت. هغه جنې ته دعاوې کوه. د هغه دې خدای په مکه شریف لاسم سال بیا خدای کړي. امین. د هغې دې نه پښه اوس نو که به دغه پیسې لرم، ما دې خدای چې اوس دغه پښه بیا په کړیا.
بس الله جل جلاله مهربان دی هغه پیسې به هم پیدا سي الله خدای دې په دوانې ورکړه الله دې په ور وبو چې په مرګ چې ما شان ما چې بیل کړي لګ په خپل خپل مش په دغه دې په کرام کړی کښنا بغاري هغه ډوډۍ کای مسلمانو کړه غي نه یوز کړي داسې ورځې راغلي تاسو په کور کې شی نه درلودلی ها داسې ورځې راغلي دي تاسو په کور کې شی نه یا په خدا کوم خوړلې ښه په دغه ته دا ډوډۍ کوم اربان لرم هغه ډوډۍ دی خو نه شي نه سنه ته دې ډوډۍ ارمان لرم چې ته دې خو چا په چای خو چا په یاد په دې روژه کې دیوار خطا و چې روژه راځي هله روژه قربان وار مولې نه خطا زوی نه غمجن دانه شي نه غواړي اخو دا شان دي رب دې په دوانې برکت الله دې په بوټو بوټ ورکړي امين تکشن وز مر برنامه ختمه ته بولاس استنى دا نه برنامه بل بر امين د ټول مؤمنانو سره دا نه برنامه تر بل برنامه ستاسو درنه چوپړ ترازو پرستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو تاسو هم برنامه دې ته اجازه ورکو نور می مزوروا د یار وطن نور می مزوروا د یار وطن یو ځل خورا کړه به دولت دې دنو نور می مزوروا د یار وطن نور می مزوروا د یار وطن دوستانو دوهمه برنامه ته ښه راغلاست ستړي مه سئ دلته راسه روبړه سره وکړه خبرې به مو وکړو ستړي مه سئ څنګه یې صحت دې څنګه دی کور کې هغه رحمت الله څنګه دی سم دی کار کوي که یا ښه زندګي دې سمه ده ته څنګه یې جاڼې ښه صحت مو ښه دی ژوند بخیر دی الحمدلله شکر د خیر اوسې څنګه دی ژوند نو کور کې حالات او روژې د دې آمادګي نیولې وې شی ونه وه څنګه یا روژې ته مې نه آمادګي نه ده نیولې خو په کور کې ستړیا ده زه د کوچنیانو مور یم نه کوچنیان مې غاړې ته ولیدل مشر مې معیوبه دی ورپسې دغه شی رښتیا د ورځې شپې کې چا پیسې موږ درکړې هغه څه په وکړې حقیقت درته هم وروره وړې مې زوی وړې مې په رانیوله غوړې مې په رانیوله ابانم دا د کور پر یو سم شي مې ورکړل پر هر شي مې نه دي وکړل چې زه درته وایم چې ما پر داسې بې ځایه شي ورکړل ښه خو عیالونه مې غاړې ته لیدل یو پارسل وړ به مې د 1500 افغانۍ دي بالکل رښتیا 1500 افغانۍ بل د وړو غوړیو شام پرانیول و ته خو زه په کور کې ډېر یم زما وړه ډېر په کار کېږي وړه مې رانیوله زوی یوه ډبه غوړي د نو تا ته معلومات شوی دی چې په څو ده خو د سړي وس نه په رسي بیا چې په کور کې د خوارۍ څوک نه لري خو دغه ستیس کار کتار زما په مخه بادام او شان اوس ماتوي که نه بادام نه داسې ماته هم زوی دا ګوتې مې په داسې تر دا ځای کې خو نوکان بادام وړي دي چې شیزې وړي بل بیا اوس چې مریضه سوی دا لاسونه دا مریضه راپېښه ده چې دا مریضه خدای راکړې د شپې هم ځان کوم د ورځې هم ځان کوم بله اوبه دي چې درته وش بادام هم اوس هم یې ماتوم مالان په د الله عالیه ماتوم رحمت الله څه کار کوي رحمت الله یوه غرمه بله غرمه خپل د ابل ورور پر لړۍ کښېني هغه هلک راځي ډوډۍ خوري ته یې هلته ناست دی بیا برته نو دی باره خوب دی ښه بل شی نشته یا بل شی نشته چې قطر ته وځو خدای دې تسته په دې ژمي کې خو خونه مونه خو نه وڅڅېدلې خونه نو داسې اوبه واخیستله داسې اوبه واخیستله چې تر نیمایي پورې الان اوس هم زما په دالانچې کې اوبه ولاړې صبح خو نو تا لیدلې هغه ولګېدی موږ خو دوستانو مخکې د دوی کور ته تللو اوس خو هلته چې کور ته ورسې راشي داسې چې بیا نه موټر تېرېدلی شي بل شي چې دا خبر څه دی دا د موټر بله نه وایي چې دا یو بنسټ ولا یې خو پېژنې هم نه وایي دا موسسې والا راغلي دي نو بیا ښځې خلک دومره ازدحامې خو بس د الله پاک جل جلاله یو واجب نظام دی اوس الحمدلله موږ ته داسې ځای راکړی چې دروازه بنده کړو خلکو سره مرسته وکړو د باندې چارج څومره راشي بس دننه الحمدلله پاک جل جلاله هیڅ مشکل نه پیښیږي دا د رب جل جلاله ډېر عظیم فضل دی ما ته د رحمت الله جان مور بیا هم البته د روح الله او رحمت الله دواړو په سر کې راده او حیم سته تقریبا پار کې ډېر نه او هغې ما ته بیا 10,000 افغانۍ راستولی دي وایي دا دغه مور ته ورکوه د خپل روژه د روژه کې د خپل د اولادو ته د خپلو بچیانو ته یو شی رانیسي خدای دې ام پر دې دنیا دې الله پاک ټول اسلام سره یې وزونه ورکړي ما یوازې نه سر چې الان زه د شپې تهجد
مونځ کوم درواغ نه درته زه په نیمه شپه زه د تست دعاوې کوم د دعا نه یاسیر که باران اوري که خواري که څه ما دعاوې درته کړې د حلا مې ویلي د ټول اسلام سره بس د خیر ته درکړم بس خدای دې ستا دعاګانې قبولې کړي مور الله دې تا ته اجر راکړي دا زر دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس دا لس زره افغانۍ ته واخله صحیح ده بس دغه مور ستاسو امانت تو در تاسو پرې مور را رسېدل غوښتله الحمدلله چې بس هغه دې تاسو ته خپل امانت ورسېدی لس زره افغانۍ د رحمت روح الله جان د مور له طرفه دعاګانې ورته کوه د مریضۍ لپاره دوی له فامیل لپاره مسلمانان یو د بل په حق کې چې دعاګانې وکړي دا ژر قبلیږي نسبت تر هغه چې هغه خپل ځان ته دعاګانې کوي نو موږ به یو بل ته چې دعاګانې کوو خدای جل جلاله به پر موږ باندې رحم وکړي نه الله دې قبول کړي ما خو د دعا نه یاسیس کړي خدای به شپه وځم که ورځ وځم دعا مې درته کړې الله دې قبول کړي خدای دې هم پر دې دنیا پر دې دنیا تسته د دغه خو د خوارۍ وزونه درکړي او د عشق مبارک سورې په دې دنیا په نصیب سه د ټول اسلام سره امین کې د ټولو مؤمنانو سره دوستانو موږ یادونه کوو چې موږ به برنامې ډېرې نه اوږدو فقط به هغه څه کوو چې بس نور مؤمنان تشویق سي او تاسو مطمئن سي او زړه مو ارام او سکون او خوشحالي پیدا کړي چې خپله مرسته زموږ د برنامې له طریقه غریبو هېوادوالو ته ووینئ د لنډې برنامې به کوو خو بیا هم که هغه کله کله اوږده سي ډېره په دې به موږ معاف کړي تر بلې برنامې چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق له عزت الله تعالی رب جل جلاله مسپارو روژه راغله او په روژه کې د ټولو مؤمنانو سره خپل کومکونه وکړي زکات د الله حق دی د الله جل جلاله حق بلا غرض او بلا هدف او بلا عوض مؤمنانو ته ورکړي او یادونه کوو چې په همدغه مدرسه کې ستاسو زکات به د دغه مدرسې قرضداري ادا کړي جزاکم الله خیرا